د مخابراتي خدماتونو د بیو د کمولو په تړاو د اترا ادارې تر اعلان وروسته اوس کابل ښاریان وایي چې حکومت باید د مخابراتي خدماتونو د قیمت او کیفیت د ښه کولو لپاره لا ډېر اقدامات وکړي. دوی وایي چې د انټرنیټ او مکالمو بیې لا هم لوړې دي چې له کبله یې د خدماتونو ته د ګڼ شمېر هیوادوالو لاس لنډ شوی دی. در افغانستان خیلی چیزای اینترنتی خیلی قیمت است، خیلی چیزش بالاست. در دیگه کشورها خیلی ارزان است که در افغانستان خیلی ناداری و غریبی هم خیلی زیاد است که از وزارت مخابرات درخواست ما اینمی است که دیگه هر زودتر دیگه ارزان بسازه. کابل ښاریان یوازې له بیو سر نه ټکوي بلکې د انټرنیټي خدماتونو پر کیفیت هم نیوکې کوي او وایي چې د ټیټ کیفیت له کبله یې د یو عادي کار لپاره هم په ساعتونو انتظار باسي. ما خودم هم استفاده میکنم از اینترنت، بسیار با قیمت بلند، بسیار به هزینه که نمیتونن اکثر خانواده نمیتونن پرداخت بکنن و یک نیاز هم است که باید داشته باشن اکثر خانواده اینترنت. به این خاطر اگر این اقدام واقعا جدی هم روش برخورد شود، بسیار یک اقدام نیک است. امارت اسلامی افغانستان باید این اقدام خود را جدا تحت بررسی قرار بده. مونږ خپل د یوټیوب چینل لرو او د یوټیوب نه مونږ درآمد لرو او زمونږ همدغه کسب و کار دی او مونږ هیڅ رسیدګي کولی نشو. تر څنګ د ده چې د انټرنټونه لوړ دي، انټرنټ هم ډېر ضعیفه دی. د اترا ادارې چارواکو بیا کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې د مخابراتي خدماتونو د بیو تر کمولو وروسته به یې پر کیفیت هم غور وکړي او هڅه به وکړي چې له دې خدماتونو د ولس رضایت حاصل شي. د قیمت په حواله باندې تاسو ته وویل وفرمایل چې تقریبا 30% 38% په پیازیګو کې چې بغیر دغه کڅوړو نه و هغې کې کموالی راغلی دی. دغه شانته د انټرنیټ چې غریبو خلکو به کوم استعمال کاوه په هغې کې 1 GB 2 GB د هغې په قیمت کې ډېر کموالی راغلی. د مخابراتي خدماتونو د پوښښ ساحې محدودیت هم د دې سکتور بله تشه بلل کیږي، خو د مخابراتو وزارت چارواکي ژمنه کوي چې په نږدې راتلونکي کې به د هیواد ټولو سیمو ته د ټلیفوني او انټرنیټي خدماتونو لمن ور وغځوي.